أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے مؤمنانو اذكروا الله یاد کړئ الله تبارک وتعالى ذکرا کثیرا په یادولو ډیرو سره وسبحوه او پاکی بیان کې د بکرتا او اصیلا د سحر او د ماخام په وخت کې هو الذي الله تبارک وتعالى هغه ذات یصلی علیکم چې رالیږي رحمت په تاسو باندې وملائکته او د فرشتي ليخرجکم د پاره د دې چې وباسي تاسو من الظلمات د تیرونا ال النور درنا طرف ته وکانه بالمؤمنین رحیما او دی الله تبارک وتعالى په مؤمنانو باندې رحم کوونکې تحیتهم د دوی دعا بوي یوم یلقونه پکم ورس چې دی ملوشي د سرا سلامون سلامتیا واعد لهم او تیار کړي دي او د تیار کړي دي لهم د دوی لپاره اجرا کریما اجر د عزت یا ایها النبی اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم انا ارسلناک شاهدا بشک مونږ ته لګلې گواہی ورکون کې ومبشرا او زیر ورکون کې ونذیرا او يرون کې وداعيا او بلون کې الى الله د الله تبارک وتعالى طرف ته باذنه د په حکم وسراجا منيرا او یو دیوار خانه وبشر المؤمنين او ذير ورک مؤمنانو ته بان لهم چې بشکا اشتدد دوی د پاره من الله د الله تبارک وتعالى د طرفنا فضلا كبيرا فضل لوی ولا تطع الكافرين او خبر ممن د کافرانو والمنافقين او د منافقانو ودع اذاهم او پرېږده تکلیف ته دی یعنی پروا مکوا د دوی د تکلیف درکولو وتوکل علی الله او توکل کوا په الله باندې وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله تبارک وتعالى کارساز یا ایها الذين آمنوا اے مؤمنانو اذا نکحتم المؤمنات هر کله چې تاسو نکاح کوئ د مؤمنانو خزو سره ثم طلقتموهن بیا تاسو طلاق ورکړئ دي تا من قبل ان تمسوهن وړاندې د دینا چې تاسو مسکړی وي دی لرا من قبل ان تمسوهن مخکې د دینا چې تاسو لاس یو سه دیتا فمالکم پس نشته دی په تاسو باندې علیهن د دوی په ذمہ باندې من عدة سعدت تعتدونها چې تاسو بشمیر پوره کوي د هغه فمتعوهن نو سفیده ورکړي دیتا وسرحوهن او رخصت کړي دوی صراحا جمیلا په رخصتولو خسره یا ایها النبی اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم انا احللنا لك بشک مونږه حلال کړه ستاده پارا ازواجک اللاتی استهغه بیانې اتیت اجورهن چې ورکړه دیتا دوی ته مہرونه د دوی وما او ملکت یمینک او هغه چې مالک یې دی خلاصتا یعنی استاوینځه مما د هغه نه افا الله علیک چې درکړي دی الله تبارک وتعالى تا وبنات عمک او لونا استاد تر وبنات عماتک او لونا استاد تروریانو وبنات خالک او لونا استاد ماما وبنات خالاتک او لونا استاد ترور یعنی د مور د خور اللاتی هغه هاجرن معک چې هجرت یې کړې د تا سره وامراه مؤمنه او اغاز مؤمنه خزه مسلمانه خزه او وهبت نفسها که هغه وبخي خپل ځان للنبي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تا ان اراد النبي کچره غواړي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ان یستنکحها چې نکاح وکړي د دې سره خالصه لك دا حکم خالص تا د پاره دی من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه سوا د نور مؤمنانو نه قد علمنا په تحقیق سره مونږ علم دی ما فرضنا علیهم هغه سو چې مونږ فرض کړی دی په دوی باندې فی ازواجهم د دې د بیبیانو په حق لا وما ملکت ایمانهم او هغه چې مالکان یې دی خلاصونه د دوی یعنی د دوی وینځي لکای لا یکونا د پاره د دې چې نوی علیک حرج پتا باندې س تنگستیا وکان الله غفور الرحیم او دی الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کوون کې ترجی من تشاؤ تلری ساتا من هغه سوک تشاؤ چې ته غواړي منهن د دوینا
وتؤوي الیک او تزور کو د خپل ځان سره من هغه چاته تشاء چې تی غواړي ومن او هغه یوا هغه سوق ابتغیتا چې تی غواړي ممن د هغه چانا عزلتا چې ډډې تکړی دي تا فلا جناح علیک نو نشته دي سګونا پتا باندې ذالک ادنا دا حکم ډیر نږدې دی ان تقر اعینهن چې یخی شي سترګې د دوی ولا يحزن او دوی غمجن نوي ويرضين او دی راضی شي بما په هغه سباندې اتیتهن چې ورکړې ته دوی ته كلهن ټولو ته والله يعلم الله تبارک وتعالى پوهیږي ما فی قلوبکم هغه څه چې تاسو په زړونو کې دي وکان الله علیما حلیما او دی الله تبارک وتعالى پوها او خاوند حلم د صبر لا يحل حلال ندی جایز ندی لکه استاد پارا النساء خذ من بعد پس دغه واقعنا ولا ان او ندا تبدل چې تبدل کړي بهن په زید دی باندې من ازواج نور بیبیانه ولو اعجبك حسنهن اگر که په تعجب کې واچوي تا د هغي حسن الا ما ملکت یمینک مگر هغه چې مالک شي په خلاص دستا وکان الله على كل شيء رقيبا او دی الله تبارک وتعالى په هر سیز باندې نگهبان